چې تا ته څوک تکلیف رسوي ناجایزه در سره کوي دا برداشتول چې دا عمل په دا یقین سره کول چې الله پاک ماته د دغه نیک عمل ثواب د جنت په شکل کې راکوي په دنیا کې هغه کم عزت دی چې انسان یې حاصل کړي بیا د بل عزت ضرورت نه لري په دنیا کې هغه کم نجات دی چې سړی حاصل کړي بیا د بل نجات ضرورت نه لري علماء کرام لیکي کم سړی چې رب راضي کوي دا رب راضي کول دا داسې دولت دی چې بیا د بل دولت ضرورت نه لري کم سړی چې رب راضي کوي دا داسې کامیابي ده چې بیا د بلې کامیابۍ ضرورت نه لري کم سړی چې رب راضي کوي دا داسې عزت دی چې بیا د دې بعد د بل عزت ضرورت نه لري کم سړی چې رب راضي کوي دا داسې نجات دی چې بیا د بل نجات ضرورت نه لري رضوان من الله اکبر کم سړی چې رب راضي کوي دا قوت دی دا طاقت دی دا دولت دی دا کامیابی ده او لوی کامیابی ده لوی عزت دی لوی نجات دی رضوان من الله اکبر اوس رب په چی راضي کیږي موږ چې مخکې تاریخ وګورو څوک کامیابه سوي انبیاء کرام که د کامیابی و هغه انتهایی درجې ته رسېدلي که موږ هغه خویونه هغه عادتونه هغه صفات په ځان کې پیدا کړو نو الله پاک به له موږ څخه راضي حضرت ابو درده رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې 12 خصلتونه دا د انبیاء صفات په هغه کې اول خصلت هغه د الله پاک پر وعدو باندې یقین کول الله پاک چې له بندگانو سره کومه وعده کړې ده پر دا وعده باندې یقین ساتل دویم صفت د انبیاء داو چې له مخلوق څخه قطعا امید ختم کول له مخلوق څخه امید قطعا ختم کول درم خصلت او صفت د انبیاء شیطان په دشمنی سره نیول شیطان زموږ ازلی دشمن دی درم صفت د انبیاء د خپل نفس نگرانی کول همیشه د خپل نفس نگرانی کول چې زما دغه عمل دا خو به د شریعت تر حد نه اوښت زما دغه حرکت دا خو به د شریعت تر حدودو څخه نه د باندې وتلی زه چې په کور کې زندگی کوم که له کوره څخه د باندې زندگی کوم دا خو به د الله تر حدودو څخه د باندې نه همیشه د خپل نفس نگرانی کول او پنځم د الله له مخلوق سره کامل همدردي چې زموږ د الله له مخلوق سره همدردي او شپږم صفت هغه دا چې تا ته څوک تکلیف رسوي ناجایزه در سره کوي دا برداشتول برداشت اوم خصلت او صفت د انبیاء داو چې دا عمل په دا یقین سره کول چې الله پاک ماته د دغه نیک عمل ثواب د جنت په شکل کې راکوي زه چې هر نیک عمل کوم دا الله پاک نه ضایع کوي او د دې ثواب به الله پاک ماته راکوي پر جنت باندې به د انبیاء یقین اتم صفت د انبیاء چې د حد درجې تواضع او عاجزي چې په هغو کې عاجزي ډېره تواضع ډېره نم صفت د انبیاء داو چې له خپل دشمن سره هم د خیرخواهي معامله کول له خپل دشمن سره
د خیر خواهی معامله کول. لسم صفت د انبیاو داو چې فقر دا د دوی رأس المال او سرمایه وه. انبیاو تر ضرورت زیات مال له ځانه سره نه شوی، دا پر غریبانو باندې تقسیموي. د دوی سرمایه نیستي وه. یولسم صفت د انبیاو داو چې بغیر د اوداسه، بغیر د طهارته هغه نه ګرځېدل، په اوداسه ګرځېدل. دولسم صفت د انبیاو داو چې د مال په راتګ سره خوشحاله کېدو نه، چې مال بې لاس لره رالی، په دې خوشحاله کېدو نه، او چې مال بې د لاسه څخه ووتی، په دې پریشانه کېدو نه. نو حضرت ابو درده رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا 12 خصلتونه دا د انبیاو صفات، او دا که یو مسلمان په خپل زندگی کې راولي، هر مسلمان، دا مسلمان به کامیاب شي، رب جن راضي کیږي.